فاتح ځواک قطاع چې د کابل ښار یو شمېر مهمې سیمې د خوندي ساتلو په موخه ورسپارل شوي دي. اسلامي امارت د کابل په شمول د ټولو ښارونو امنیت او ساتنې ته پوره توجه لري. له دې امله مختلف قسمه قطاعات په مختلفو سیمو کې ځای پر ځای کړي دي. دا د کابل ښار دارالامان قصر ته غځېدلی سړک دی چې د فاتح ځواک نظامي قطاع د مهال دلته د موټرو پلټنه کوي. پلټونکي مشکوک کسان په دقیقه توګه تلاشي کوي. او بالاخره په یو موټر کې نظامي اشیا نیول کیږي. از مردم میخواهیم که اصول امارات اسلامی را مراعات نماید. امارات اسلامی اصول و مقررات را وضع میکند که فایده مردم میباشد. متعهد به اصول شریعت و عنعنات مردم شریف خود هستیم ان شاء الله. د تلاشي پر مهال د نظامي کسانو موټر هم پلټل کیږي. هغه موټر ته ژر اجازه ورکول کیږي چې د کومې ستونزې احتمال نه ترې لیدل کیږي. په ښار کې د نظامي قطاعاتو ګزمې او تلاشي د خلکو د خوښۍ سبب شوي دي او کومه بې امني چې مخکې موجوده وه اوس بالکل وجود نه لري. سربیره پر دې د ښار په مختلفو ساحو او لویو لارو کې ګزمې او پلټنې هم ترسره کوي. د امنیت ساتنې په موخه نظامي ګزمې او تلاشي د شپې لخوا هم دوام لري. شپه او ورځ مو کوښښ دا دی چې ولس ته پوره امنیت او ډاډ راوړو. موږ ستړیاوې تېروو خو ولس ته هوسایي راوړو. ولس دې مطمئن اوسي.